بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. زامین خان تاسو ټولو ته هرکلی وایم او نن ویډیو کې به زه تاسو ته د انګلیش لینګویج ګریمر حوالې سره معلومات درکوم. تاسو ته به زه ګریمر ډیفاین کوم او د هغې سره سره په سټارټینګ کې زه تاسو ته دا یادګیرنه درکم چې نیکسټ ټایم کې به انشاءالله موږ تاسو له د انګلیش لینګویج یو کمپلیټ کورس راوړو. په هغې کې به زموږ دا کوشش وي په پیز 1 کې یعنی په فسټ پارټ کې به تاسو ته مونږه د انګلیش لینګویج ګریمر ښایو او د هغې سره سره په سیکنډ پیز کې به مونږ تاسو ته بیا سپوکن انګلیش چې کوم دی هغه به تاسو ته ښایو. کوم چې عام ډیلی روزمره ژوند کې کوم سنټنسز وي او هغه مونږه یوز کوو نو هغه به تاسو ته ښایو. دا کورس به ستاسو دپاره ډیر زیات مفید ثابت شي او دا هم په پښتو ژبه کې انشاءالله اتھینټک ویریفاید او کریکټ نالج به تاسو سره مونږ شیر کوو. د هغې نه مخکې تاسو ټولو ته ریکویسټ کوو چې تاسو دا ویډیو مخې ته شیر کړئ او زموږ پیج چینلز دا فالو کړئ. راځو اوس د خپل ټاپک طرف ته. ګورئ د ګریمر ډیفینیشن اول مونږ ته پیژندل پکار دي. مونږ له ځان په دې پوهه کول پکار دي چې ګریمر وایي څه شي ته، د ګریمر څه مطلب دی. نو د ګرامر دلته درې څلور تعریفونه ما تاسو ته لیکل دي په دې بورډ باندې او زه کوشش دا کوم چې په دې باندې تاسو پوهه کړم. Grammar is the structure and system of learning any language. ګرامر د هر یوې ژبې د زده کړې یو بنیادی سټرکچر دی، یو ساخت دی، یو شکل دی د زده کړې. چې مونږ کومه یوه ژبه هم زده کوو نو هغه به مونږ د ګرامر په ذریعه باندې زده کوو. ګرامر د ژبې د زده کړې یو سټرکچر دی، یو بنیادی سټرکچر دی. رایټ. دویم تعریف زموږ سره د دې دا دی: ګرامر ټیل اس هاو کین وی ریډ write and speak any language correctly. دویم نمبر تعریف کې مونږ ته څه وایي؟ دویم نمبر تعریف دا دی چې مونږ به ګرامر مونږ ته دا ښایي چې څنګه به مونږ یو ژبه وایو، یعنی د هغې ریډینګ به څنګه کوو، د هغې رایټینګ، د هغې چې کوم الفاظ دي د هغې د رایټینګ طریقه مونږ ته ښایي، د هغې سره سره د سپیکینګ طریقه مونږ ته ښایي او د دې سره سره مونږ په دې باندې پوهه کوي چې یو ژبه به مونږ په صحیح توګه کریکټلی کمپلیټلی چې مونږ هغه په صحیح توګه باندې زده کو او د هغې استعمال عام ژوند کې به مونږ څنګه کوو نو مونږ ته دا ښایي. د ګرامر دویم ډیفینیشن دا دی. ټیک شو؟ دا زه تاسو ته مختلف ډیفینیشن ځکه کلیر کوم چې تاسو لږ صحیح معنو کې پوه شئ چې یاره ګرامر څه شی دی. تھرډ نمبر تعریف مونږ ته څه وایي؟ ګرامر ټیل اس د رولز آف اینی لینګویج. ګرامر مونږ ته د هر یوې ژبې رولز، بنیادی چې کوم اصول دي د هغې د زده کړې هغه مونږ ته ښایي. ګرامر مونږ ته څه ښایي؟ چې کومه یوه ژبه مونږ زده کوو نو هم د هغې بنیادي اصول چې کوم دي، بنیادي علوم چې کوم دي، قواعد، ضوابط، دا مونږ ته ښایي. کله چې دغه مونږ زده کو هله به په هغه ژبه مونږ عبور حاصل کو، هغه ژبه به مونږ هله ویلی، لیکلی او ریډ کولی شو. رایټ. څلورم نمبر تعریف زموږ سره د دې دا دی: Grammar is a structure of language. It tells us how to make words, sentences, phrases, tenses, and how to relate and share to each other. ګرامر مونږ ته دا وایي دلته کې چې دا د یو ژبې سټرکچر دی، څنګه چې په دویم نمبر تعریف کې هم تاسو ته مونږ ووایي او د دې سره سره مونږ ته بیا دا ښایي چې څنګه به مونږ لفظونه را جوړوو. یو ژبه چې مونږ وایو د هغې دپاره به مونږ لفظونه مخکې را جوړوو. هغه لفظونه چې مونږ را جوړ کړو نو د هغې نه به بیا مونږ سنټنسز جوړوو، جملې به ترې جوړوو. د دغه سنټنسز سره سره به مونږ فریزز، شارټ جملې چې کومې دي دا به مونږ څنګه جوړوو او د دې سره سره ټینسز چې دا په ګرامر کې بنیادي رول پلی کوي، ټینسز باره کې هم مونږ ته علم راکوي وغیره وغیره. او د دې سره سره and how to relate and share these words to each other. او بیا به څنګه دا لفظونه چې کوم دي دا به د یو بل سره شیر کوو، دا به څنګه ریلیټ کوو. دا علم، دا معلومات مونږ ته ګرامر راکوي. ګرامر د یو ژبې بنیاد دی. کله چې مونږ غواړو چې مونږ یو ژبه په صحیح طریقه باندې زده کړو نو د هغې ګرامر ته به مونږ ځو، د هغې ګرامر به مونږ زده کوو. اوس دلته بل یو سوال ذهن ته دا هم راځي چې آیا مونږ بغیر د ګرامر نه ژبه زده کولی شو؟ نو د دې سوال په یو ځای کې ها هم کیدی شي جواب او په بل ځای کې نو هم کیدی شي. د هغې وجه دا ده چې اوس ځینې خلک داسې دي چې هغه
د یو ژبې نیټیو سپیکر دي، هغه ژبه د هغې مورنۍ ژبه ده، د هغې خپله ژبه ده، د هغې په خاندان کې، د هغې په فیملي کې، د هغې په علاقه کې هغه ژبه ویل کېږي. چېرته چې هغه پیدا شي، د پیدایښت نه راواخله او تر د اخري ورځو شپو پورې هغه ژبه وایي. نو دغه کس چې کوم دی، هغه چې کومه فیملي د هغه مور او پلار چې کوم ورډز چې هغه استعمالوي، کوم لفظونه وایي، نو هغه یې اوري، هغه بغیر وداوټ ګریمر هغه ژبه وایي. نو د هغې مطلب دا دی چې هغه ژبې نیټیو سپیکرز وي. نیټیو سپیکرز بغیر د ګرامر نه، لکه څنګه چې موږ پښتو ژبه وایو، نو موږ د دې خپلې ژبې نیټیو سپیکرز یو. خو اوس داسې کس دی چې هغه د یو ژبې نیټیو سپیکر نه دی، هغه ژبه پردۍ ژبه ده، اجنبي لینګویج دی. نو د دې دپاره به بیا موږ ته د ګرامر د ژبې د لینګویسټک چې کوم د لینګویسټ چې کوم د ژبپوهان چې څه ته وایي، هغې د دې دپاره دا یو بنیادي رولز او ریګولیشنز جوړ کړي دي د ګرامر په شکل کې، چې د ګرامر په ذریعه باندې بیا موږ د دنیا هره یوه ژبه زده کولی شو. نو دا و زموږ د نن ورځې یو شارټ شانته کلاس د ګرامر په ټاپک باندې. موږ تاسو سره خپل ټوټه نالج چې کوم و هغه شریک کړو. زه امید لرم چې تاسو به خامخا اوس پوه شوي یئ چې یاره ګرامر څه شي ته وایي. راتلونکي کې به د ګرامر دویم نمبر ویډیو کې به موږ تاسو ته پارټس آف سپیچ باندې کلاس درکوو. نو تاسو ټولو ته دا ریکویسټ کوو چې کایندلی موږ سپورټ کوئ، زموږ دا ویډیو مخې ته شیر کوئ، چونکې دا یو ایجوکیشنل ویډیو ده. نو د ثواب په نیت باندې تاسو کولی شئ چې دا مخې ته شیر کوئ او نورو ملګرو ته هم د دې نه څه فایده ورسیږي. تھینک یو ویری مچ.